بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زیم عبدالحق او تاسو ګورئ هاو ټو پښتو یوټیوب چینل. دوستانو په دې ویډیو کې به زه تاسو ته وایم چې تاسو به د ځان دپاره جیمیل اکاونټ څنګه جوړوئ. دوستانو جیمیل اکاونټ جوړول ډېر آسان کار دی. که تاسو سره کمپیوټر وي یا تاسو سره موبایل وي او تاسو جیمیل اکاونټ جوړول غواړئ، نو دوستانو په دې ویډیو کې به زه تاسو ته هم د جیمیل طریقه ښیم. دا ویډیو تاسو تر اخیره پورې وګورئ چې تاسو ته څه فایده میلاو شي. او دوستانو دا زما یوټیوب چینل دی، دا تاسو کتلی شئ. دوستانو په دې کې ما د مخکې نه هم ډېرې زیاتې ویډیوز اپلوډ کړي دي، دا هم تاسو کتلی شئ. دا ډېره فایدهمنې ویډیوز دي، دا ما اپلوډ کړي دي. ټیک شه دوستانو، او که چېرته تاسو موږ سره شاملېدل غواړئ، یعنې زه چې کومه نوې ویډیو اپلوډ کوم او هغه تاسو غواړئ چې موږ ته د ټول نه مخکې راورسېږي، نو تاسو زموږ چینل هاو ټو پښتو د دې ځای نه سبسکرایب کړئ او ورسره چې کوم د بیل آیکن راشي هغه هم ضرور دباو کړئ. نو دوستانو راځو خپل ټاپک طرف ته. تاسو سره که موبایل وي او که کمپیوټر وي، تاسو به خپل بروزر کولاو کړئ او دلته به تاسو سرچ یې ولیکئ کریټ جیمیل اکاونټ. ټیک شه دوستانو، دا به تاسو ولیکئ او بیا به انټر کړئ. د هغې نه بعد به تاسو دلته لاندې راشئ او دا یو چې کوم آپشن دی کریټ یور ګوګل اکاونټ، په دې باندې به تاسو کلیک کړئ. دوستانو یو خبره ذهن کې یاد ساتئ، که تاسو سره موبایل وي او که تاسو سره کمپیوټر وي، جیمیل اکاونټ دواړو کې په یو طریقې سره جوړیږي. خو ما سره زه اوس دلته کمپیوټر استعمالوم، نو ځکه ما تاسو ته وویله چې که تاسو سره موبایل وي، په موبایل کې هم دغه طریقه ده، ډېر په اسانۍ سره جوړیږي. نو دلته اوس موږ نه پیله غواړي نام، او دا پیله چې کوم آپشن دی فسټ نیم، یعنی د نوم پیلنۍ حصه تاسو ولیکئ. نو زما نوم دی عبدالحق او زه به دلته ولیکم عبدل، او لاست نیم کې به ورسره زه دلته ولیکم حق عبدالحق. د هغې نه بعد وایي دلته چوز یور یوزر نیم، تاسو د خپل ځان دپاره یوزر نیم تلاش کړئ. نو دوستانو زه به دلته ولیکم عبدالحق 555. ټیک شه دوستانو، او دا چې کوم دلته ما دا یوزر نیم ولیکو، نو دا به تاسو ځان سره یاد ساتئ، دا به ستاسو جیمیل وي. ټیک شه دوستانو، چې کله مونږ په دې باندې یوټیوب کولاو یا پلی سټور کولاو، نو موږ به هلته هم دا جیمیل لیکو. دا یوزر نیم چې کوم دی عبدالحق 555 او ورسره چې دا کوم دی خوا gmail.com دی، دا دی چې څنګه ای لیکل همدغه شانتې به تاسو هم لیکئ. او د هغې نه بعد دلته به موږ پاسورډ ورکوو. نو دوستانو دا وایي چې تا چې دا کم عبدالحق 555 ولیکو، دا موږ سره د مخکې نه موجود دی. ټیک شه دوستانو، موږ به په دې کې څه چل وکړو، لږ چینجز به پکې وکړو. خیر دی، دلته به زه ولیکم 01 عبدالحق 555 @gmail.com، دا زما جیمیل شو. هغې نه بعد زه کریټ پاسورډ باندې کلیک کوم او دې له به زه یو پاسورډ ورکوم. نو دې له به تاسو داسې ګران پاسورډ ورکوئ چې چاته پته یعنی څوک یې دله معلوم نه کړي، مطلب مې دا دی. نو زه دلته پاسورډ ورکوم اوس. دوستانو د هغې نه بعد دلته به تاسو کنفرم یور پاسورډ، یعنی تاسو چې کوم پاسورډ مخکې ولیکو هغه به تاسو دلته دوباره واپس بیا ولیکئ. نو ما چې کوم پاسورډ ورکړو هغه دلته دوباره بیا لیکم. دوستانو د هغې نه بعد دلته دی لیکلی دی برت ډے، یعنی تاسو په کوم ورځ باندې پیدا شوی، نو دلته به تاسو خپل ډیټ آف برت ولیکئ. پیله چې کوم آپشن دی هغه دی د منت، په دې کې به تاسو میاشت لیکئ چې تاسو په کومه میاشت کې پیدا شوی. نو زه په دې کې مارچ سلیکټ کوم. د هغې نه بعد تاسو به دلته ډے ولیکئ چې تاسو په کومه ورځ باندې پیدا شوی. ما 1 ولیکو، په 1 تاریخ باندې. د هغې نه بعد به دلته تاسو کال لیکئ، ایر. نو زه دلته لیکم 2001. د هغې نه بعد به تاسو دلته سلیکټ جنډر، خپل جنس به سلیکټ، یعنی تاسو سړی وئ او که ښځه. زه به هلته میل سلیکټ یم، سړی. د هغې نه بعد تاسو موبایل نمبر، یعنی تاسو موبایل نمبر به دې ځای کې لیکئ. نو سټار پلس 92 مې دی لیکلی، دا د پاکستان کوډ دی. او ورسره 0 به تاسو نه لیکئ، ډایرکټ به تاسو لیکئ خپل نمبر 0 نه علاوه. یعنی زه چې دلته څه لیکم، دوستانو په دې کې ما نمبر ولیکو، صرف پلنې 0 مې پکې ونه لیکو، نور
300 نه 300 پس چې څه دي هغه ما ټول ولیکل دوستانو، خو دا ما بلور کړی ځکه چې بیا بعضې داسې ملګري وي چې هغې تنګول کوي. نو دلته ما د موبایل نمبر ولیکو، ټیک شه. د هغې نه بعد دلته دی یور کرنټ ایمیل ایډرس، یعنی ستا مخکې نه ایمیل ایډرس شته دی او که نه. نو دوستانو د دې ضرورت نشته دی. او بیا دلته اخري آپشن دی هغه دی لوکیشن، یعنی تاسو چېرته اوسیږئ نو دا پاکستان سلیکټ دی، او که چېرته تاسو په بل ملک کې اوسیږئ نو افغانستان او نور چې کوم ملکونه هم دي هغه تاسو دې ځای نه سلیکټ کولی شئ. نو زه په پاکستان کې اوسیږم نو ما پاکستان سلیکټ کړی دی. د هغې نه بعد دلته یو آپشن دی اخیره کې نیکسټ سټیپ، نو زه په دې کلیک کړم. بیا دا د دې پرایویسي اینډ ټرمز، نو دا به موږ دې ځای نه اوکې کو او بیا به آی ایګري باندې کلیک کو، یعنی زمونږ دا هر څه قبول دي. ټیک شه دوستانو. نو د دې ځای نه بیا دا چې تاسو کم خپل موبایل نمبر ورکړی وي، څنګه چې ما دلته اوس بلور کړی موبایل نمبر، نو تاسو ته دلته وایي ټیکسټ میسج اس ایم اس، یعنی تاسو ته به اوس یو کوډ راځي د ګوګل د طرفه او هغه به تاسو دلته لیکئ. نو زه یو د وایس کال او بل ټیکسټ میسج، یعنی تا ته موږ په میسج کې دا کوډ درولیږو او که نه وایس کال درته وکړو او هغې په ذریعه باندې تا ته موږ ډایرکټ ووایو. نو ما دلته ټیکسټ میسج سلیکټ کړی دی، سلیکټ کو او بیا به زه کنټینیو باندې کلیک کړم. نو زما موبایل ته به اوس د ګوګل له طرف نه یو کوډ راشي. ټیک شه دوستانو. نو زه اوس ګورم چې کوډ راغلی دی او که نه. دوستانو زما موبایل ته هغه کوډ راغلی، ما چې کوم نمبر ورکړی و هغې نمبر ته اوس دا کوډ راغلی. نو هغه به زه دلته اوس لیکم. دوستانو 389035 دا د دې کوډ دی او هغه ما دلته ولیکو. دا ماته د ګوګل د طرف نه راغلی د دې اکاونټ د ویریفای کېدو دپاره. هغه ما دلته ولیکو او زه بیا په کنټینیو باندې کلیک کړم. ویلکم یور نیو ایمیل ایډرس از، دا زمونږ ایمیل ایډرس دی. ټیک شو. دا به تاسو ځان سره یاد ساتئ، یعنی دا خو زما ایمیل ده، خو خیر مطلب چې تاسو ځان له جوړوئ نو هغه به تاسو ځان سره یاد ساتئ. اوس زما ایمیل دا دی 01عبدالحق555@gmail.com. ټیک شو دوستانو. دا زما ایمیل شو. ما چې کوم پاسورډ ورکړی نو هغه هم ماته یاد دی. نو دا به زه دې ځای نه کنټینیو کړم. دوستانو زما اکاونټ جوړ شو. اوس زه یوټیوب ته ځم. ټیک شه دوستانو. اول ته نه به زه د خپل جیمیل اکاونټ کولاوم. ساین ان باندې به زه کلیک کړم دغه ګوټ کې چې کوم دی او دلته یوز اندر اکاونټ، نو دا به زه کلیک کړم. یعنی دلته دوستانو دا دی راغلی عبدالحق په دې باندې به زه کلیک کړم، یا دا لاندې چې کوم د یوز اندر اکاونټ نو دا به زه کلیک کړم. د هغې نه بعد به زه دلته خپل ایمیل ولیکم، یعنی اوس چې کوم موږ هغه اکاونټ جوړ شو هغه به زه دلته ولیکم. دوستانو تاسو کتلی شئ چې ما 01 عبدالحق 555 اوس صحیح شو. 01 عبدالحق 555@gmail.com. دا چې ما هلته څنګه لیکلی او هغه شانتې ما اوس همدلته ولیکو. هغې نه بعد به زه په نیکسټ کلیک کړم. څنګه چې تاسو ته ما ویلي دوستانو چې دا به تاسو ځان سره یاد ساتئ هغه یوزر نیم، او دلته تاسو نه اوس پاسورډ غواړي. نو ما چې هلته کم پاسورډ ورکړی 8 هندسو والا، اتو نه کم 8 هندسو نه به تاسو کم پاسورډ نه ورکوئ او زه دلته اوس هغه پاسورډ لیکم. د هغې نه بعد به زه بیا په نیکسټ باندې کلیک کړم.
دوستانو تاسو کتلی شئ یو آر رجسټرډ وذ یوټیوب. دوستانو زما اکاونټ جوړ شلو او زه یوټیوب ته راغلم. ټیک شه دوستانو. نو دوستانو تاسو وکتل چې موږ څومره په اسانۍ سره جیمیل اکاونټ جوړ کو، او که تاسو سره موبایل وي نو د موبایل په ذریعه باندې هم تاسو دغه شانتې د ځان دپاره جیمیل اکاونټ جوړولی شئ. د دوانو طریقه یو شانتې ده. ټیک شه دوستانو، په دې کې به تاسو څه ټینشن نه لئ، او که بیا هم تاسو ته څه مسله وه نو دغه زما چینل دی، کمنټ وکئ لاندې، هغې کې تاسو څه مسله وي هغه تاسو ولیکئ. انشاءالله زه به کوشش کوم چې تاسو د سوال جواب درکم. او د دې نه علاوه زمونږ د فیسبوک یو پیج هم شته دی، هغه هاو ټو پښتو په نوم باندې دی. که تاسو موږ سره ګپ شپ لګول غواړئ نو هغه زمونږ فیسبوک پیج دی، هغه هم تاسو لایک کوئ، او تاسو ته څه مسله وي نو موږ ته میسج کوئ. انشاءالله موږ به کوشش کوو چې ستاسو د مسلو جواب درکو. دوستانو د دې په شانتې د نورو ویډیوز دپاره تاسو زمونږ چینل هم سبسکرایب کولی شئ. تھینکس فار واچینګ. الله حافظ.